بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. استاد محترم خیر است؟ خیراتی ده بخیری؟ شکر سلامت اوسې. قراری ده بخیری؟ تر اوسه پورې قراری ده سلامت. زنده اوسئ. استاد محترم ما یو دغه مشکل دلته. ښه. غږ مې اوري؟ او مهرباني بیخي صاف اورم. استاد زه د ځوان نه لیک دغه ناامید یم. ښه. او نو څه وکړم چې کار ده؟ ولې ناامید یې؟ خو همداسې ژوند نه لیک خفه یم. نو دا ژوند مشکل لري که ته مشکل لري؟ نه زه خپله مشکل لرم. نو ښه. نو بیا خو له خپله ځانه خو سړی نه خفه کېږي که نه؟ داسې له ژوند نه پښیمانه یم چې څه وکړم هېڅ لاسه مې نه کېږي. نو بالاخره تصمیم دې څه ده؟ یعنې نه مې درس ته سم صحیح زړه کېږي، نه مې نور کارو ته هېڅ همداسې یو قسم پیلا پیلا دغسې. څونه وخت کېږي؟ یاره یو کال کېږي استاد محترمه. او عمر دې څومره ده؟ عمر مې 19 منځ کې یم. ښه. د خوب دې څنګه ده؟ خوب ښه خوب لرم. اشتها دې څنګه ده؟ څنګه؟ اشتها دې څنګه ده؟ اشتها ښه اشتها لرم. ورزش کوم. زما مکتب کې 10 صنف کې یم، 11 ته ځم نوی. ښه. عمر دې څونه وویلې؟ عمر مې 19 منځ کې. په څوم صنف کې؟ 10 صنف کې یم. ښه. نو ولې ناامیده یې؟ فکر نه کوم چې هغه به دې ډېره جدي نه وي، ناامیدي به ډېره جدي وي، خفګان تر سرحده پورې نه دی او عادي مسله ده. څنګه؟ غواړم لږ توضیح راکړې، لږ هغه پټ اړخونه چې در سره ستا هغه لږ راسره وشاربې که دې اجازه یي. مشکلاتونه دي، د نور خبرې دي، همداسې پښیمانه یم چې یګان پرې پښیمانېږم. شیطان د وسوسه اچوي. یو وخت دې ځون ملامت که اوس دې شیطان ملامت که. همدا شیطان ده که نه وسوسه کوي. سړی انسان د خپله ده. ښه. تا ویلې نورې خبرې دي، مثلا څه خبرې دي؟ کومې خبرې دي؟ مثلا د ژوند ډېرې خبرې دي که نه ده؟ مثلا هغه ډېرې خبرو کې خو لږ خو یې را سره شریک کړه. مثلا څه؟ لږ څه ورته ووایم نه استاد، داسې خلاص نه شم ویلی. خیر دې شروع کړم، کېدای شي مونږ یو ځای کې. استاد محترم اول د مطالعې ده که نه مطالعې ته مې سم څه زړه نه کېږي او مکتب سره ښه علاقه لرم. مثال مطالعه شروع کړم، زړه مې وایي چې له کوم ځای شروع کړې، څه رقم به یې شروع کړم. دغه کې لږ ګډوډېږم استاد. دا خو دونه ډېرې مسلې دې یادې کړه او اخر کې دې صرف د مطالعې مسله یاده کړه. استاد همدغه نه شروع یې ونیسه که نه. ښه. څوم صنف کې؟ زه 10 کې یم استاد محترم. څوم نمره یې؟ 5 نمره. خو نمره خو دې هم ښه ده که نه؟ نمره هم ښه ده و استاد، نمره کې ښه یم. ښه. صحیح ده. ځینې مسلې به در سره شریک کوم، خو په دې هیله چې که احیانا کومه پوښتنه څه درته پیدا سوله بیا په راتلونکي خپرونو کې زنګ ووهه، حتمي دې خپله مسله ما سره شریک کړه. استاد محترم له وخت نه تاسو د خپرونه چې شروع شوې ده، ته باور وکړه استاد محترم دا بله اونۍ کې ستاسو خپرونه نه وه، داسې ورته پښیمانه وم هر څه به مې لټول نه کېده. او تېره اونۍ موږ هغه درلوده، اختر هم کړی و. خدای په امان استاد محترم. خدای په امان. سلامت ژوندی اوسې. مننه. دوستانو د ځینو ځوانانو او د کارنجونې دي کالکان دي متاسفانه ځینې ستونزې لري چې دوی نه امیده کوي، خسته کوي او دغه سن یا دغه عمر چې دې ورور اشاره ورته وکړله په دغه سن کې چې ته وروره قرار لري، دا معمولا ځینې وړې نا امیدۍ لري. ډېر واړه مسایل کله کله موږ نا امیده کوي او د تا په اصطلاح چې له ژوند نه مو هغه خوند چې باید واخلو هغه نسو اخیستلی. منتها یوه څو مسلې غواړم تاسو سره شریکې کړم. که څه هم ما غوښتل چې بحث را سره وکړي، خبرې را سره وکړي، خو په هر صورت یوه مسله چې موږ ډېر ځله له ژونده نه امیده کېږو هغه د هغې نه امیدۍ علت ده چې په هغه موږ نه پوهېږو. ښه خبر ده دوسته، وروره، خورې، هر هغه څوک چې د خپرونه اوري، کله چې ناامیده وي، کله چې افسرده وي، غمجن وي، خپه وي، راجیږ سه او په دې فکر وکړه چې دغه زه چې اوس خپه یم یا ناامیده یم دا ولې داسې یم. بل د منفي جملو کارونه ده. موږ او تاسې نن سبا متاسفانه په ژوند کې ځینې منفي جملات، منفي کلمات، منفي ملګري، منفي حتی منفي میندې او پلرونه لرو چې موږ متاسفانه منفي ځپي او ټکوي. له تا نه چې نه جوړېږي، له تا نه به څه جوړ سي، درس په درد نه خوري،
وطن خرابه ده، امنیت نسته، دولت نسته، څوک چې درس وایي کار نسته، دغه منفي جملات، منفي کارونه، دغه خبرې ډېر ځله موږ متاسفانه ځوروي. بل د یوه ښه دوست او د یوه ښه ملګري نشتون ده، دا هم ډېر ځله موږ ناامیدۍ او یوازیتوب ته ورکش کاږي. د ښو خوړو، د مناسبو خوړو، د منظم خوراک یا منظم وخت یا خوړو ته د منظم وخت، قوي خواړه، دا هم ډېر ځله د موږ په ناامیدیو کې، د موږ په خستګۍ کې، د موږ په کسالات کې تاثیر لري. وروره فکر ورته وکړه، یعنې هغه مسایل چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم، کیدای شي یو مسله په دې کې د تا د ناامیدۍ علت ګرځېدلي، تی واوره صرف هغه هر هغه مسله چې تا په ژوند کې درلوده، هماغه صحیح که هغه ستونزه دی، ناامیدي به دې هم سمه سره نورو ستونزو. بل ورزش ته چې ډېر کومک در سره کولی شي، تا یادونه وکړه چې که یې هم دا ښه خبر ده. بل ځینې ښه علایق دي، مثلا زه غواړم په آینده کې یو ښه انجینر سم، یو ښه ډاکټر سم، یا یو ښه نجار سم، یا یو ښه ټټار سم، یا هر څه ته غواړې. دا علایق یا له نباتاتو سره ښه مینه، له باغ سره ښه مینه، دغه تفریح یا څه مثلا مالدارۍ سره مینه، دغه علایق او دغه مینه هم کله کله موږ ژوند ته امیدواره کوي. بل د ژوند په اړوند یو واقع بینانه لیدلوری یا باور ده، دا هم په ډېرو برخو کې موږ سره کومک کوي، دا حتما جدي وګڼه. بل له یو ښه انسان سره، له یو ښه کس سره مشوره وکړه، له یو سپین ږیري کس سره چې 80 کلو ته یا 80 کلو نه عمر ډېري، یو ځل لاړ شه په کلي کې کور کې یو چېرته ورسره کښېنه، ورته وایه همداسې ورسره کښېنه، څنګ ته ورسه، ورته کاکا، ماما، بابا، زه دغسې ناامیده یم له ژونده، چې دی څه درته وایي، هغه البته ښه انساني باید. بل آگاهی ده، پوهاوی ده، هر څومره د مطالعه ډیره سي، پوهه د ډیره سي، آگاهی د ډیره سي، په هغه اندازه د نسبت ژوند ته امید هم ډیریږي. دا په نظر کې ونیسه. بل د پر نفس اعتماد ده، ما زه بیا هم دا یادونه کوم چې پر نفس اعتماد موږ سره ډېر کومک کوي چې د ژوند په اړوند مو د نظر ژوند ته مو هغه ډېر سي امید. بل د ځینو ماتو او ځینو شکستونو مسله ده. ځینې ماتې او شکستونه په ژوند کې ستا وروره، دا به موږ وینو، بیا به مې په آینده کې به مې ډېر سر مه پرې خوږوه، ډېر اندېښنه مې ورته وکړه، ډېر جدي مه نیسه.